بوډا او د لېوانو پلونه. دا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې په 1995 کال کې چاپ شوی دی. دا کتاب تر اوسه پورې 4,000 ټوکه پلورل شوی دی. په بلبل اپلیکیشن یې زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. خو ناڅاپه مې بدن زیږ شو، زړه مې ولړزېد او د ټوپک خوله بې واکه رانه ټیټه شوه. لومړی مې یو ګړی ولید، بیا مې سپین مړوند ورپسې د تور ټیکري پیڅکه او وروسته یوه دنګه نجلۍ. بې اختیاره مې په اوبو کې ګونډې ووهلې، سر مې پورته کړ، سترګو ته مې یوازې لوښې ولاړې وې. د ورمې په کږولو سره مې یوه چوله پیدا کړه. نجلۍ د دروازې تر مخ ولاړه وه. یو دوه ځله یې د ایخوا ایخوا وکتل او نیغه زما لور ته را روانه شوه. بیرته مې سترګو ته لوښې په خوله ورکړې. شیبه وروسته مې 5-6 ګامونه هاخوا په اوبو کې په چړپا واورېده. په احتیاط مې ورمېږ ورکوښ کړ. نجلۍ د کاریز خولې ته نږدې ناسته وه. د څېرې یوه خوا یې ښکارېده. ټیکری یوازې په ککرۍ تم و. هغې تور او پیچلي ویښته لرل او تر لنډې سپینې زنې یې رڼې اوبه څڅېدې. نږدې ټوخې لاز ما ملا پسې کړوپه کړه. بیرته مې لوښې سترګو ته ودرېدې. د یو ډډ نارینه غږ مې واورېد. شیرینو بچو، نن تنور ته ولګوه، د مور دې بیا تبه ده. د نجلۍ نری غږ مې په زړه کې پرېوت. همدا اوس ورځم. نه پوهېږم چې ولې د زم ټکی راباندې ښه ونه لګېد. بې اختیاره مې بیا غړۍ اوږده شوه. دا ځل د نجلۍ ټوله څېره ښکارېده. سترګې غټې وې، خو پزه او خوله یې واړه جوړ شوي وه. د هوسۍ د بچي غوندې معصومه او مینه ناکه راته وایسېده. سړي ته مې وکتل، خدای داد و. د واسکټ له سوریو نه یې لاسونه کښل او په تشي پورې یوه توپانچه ځړېده. بیرته مې د نجلۍ خواته سترګې ور واړولې. زړه مې ولړزېد. هغې د لوښو خواته کتل. ورو مې غړۍ راټوله کړه. تر هغو مې سانه ایسته چې په اوبو کې مې د ګړي د ډوبېدو ګوړ ګوړ واورېد. ټوپک ته مې وکتل. پر ماشه ولاړ و. ما په ډېرې اسانۍ سره خپل دښمن ککرۍ سوری کولی شوی. هغه 5-6 ګامه لرې اوداسه ته ناست و، خو بې واکه د میل خوله په اوبو کې رانه ډوبه شوه. شیبه وروسته نجلۍ ګړۍ په اوږو د کور خواته روانه شوه چې تنور بل کړي. خدای داد د جومات لار ونیوله چې خپل خدای ته پر سجده پرېوځي. خو ما د خپل کلي ملا په پام کې نیولی و چې د خپلې مینې لپاره د قسم د ماتولو کفاره ورنه وپوښتم. بوډا وټوخل او خبرې غوڅې شوې. ما غوښتل چې د هغه په اړه ډېر څه واورم، ځکه تر اوسه مې لا د خپلو پوښتنو ځوابونه نه و موندلي. خو شپه ناوخته او د ساعت 2 ستنې پر 12 ولاړې وې. هغه سخته ورځ تېره کړې وه او استراحت ته یې اړتیا درلوده. ورو مې وویل، کاکا، له خوبه مې ویستې. ده وخندل. نه بچیه، زاړه خلک هومره ډېر خوب نه کوي، خو ته ځوان یې، تا ته به خوب درځي. د رښتیا ویل، زه به هر ماخوستن لا پر 9 بجو په بستره کې پروت وم. خو زړه مې غوښتل چې د بوډا له خولې ډېر څه واورم. بیا هم د نزاکت له مخې ولاړ شوم او بوډا ته مې وویل، د شپې خو به اوبه نه څښې؟ ده راته وکتل. نه بچیه، خو نن 3 لمنځونه رانه قضا شول، اودس بلا وکم. د بخارۍ له اودان نه مې بدنۍ ور ډکه کړه. جاینماز مې ورته کېښود. شپه په خیر مې ورته وویل او له کوټې ووتم. سهار وختي جومات ته لاړم. جمع ولاړه وه، خو په کتار کې مې بوډا ونه لید. تر لمانځه وروسته کور ته راغلم. بوډا د میلمنو په کوټه کې لمونځ کاوه. هوا سړه او د کړکیو پر لویو ښیښو یخنۍ ښکلي میناتوري ګلان انځور کړي وه. بخارۍ ته مې اورلګیت ورته کړ. بوډا سلام وګرځاوه او لنډه دعا یې وکړه. ما وویل، شپه دې څنګه وه؟ مخ یې راواړوه. ښه وه، خو لږ تبه مې درلوده. له دې سره بسترې ته وروښوید او خپل خوار لنګي یې په بړستن کې پټ کړل. ما یې د ښي لاس تر بند خپلې ګوتې تاو کړې. رګ یې په عادي توګه غورځېده. ومې ویل، لکه چې اوس ښه یې؟ ځواب یې راکړ، هو زویه، خو د شپې کله کله خوله راباندې راتله. ومې خندل. خیر، زه به ګولۍ درته راوړم. کور ته لاړم. شیبه وروسته مې د چای په پتنوس کې 2 ګولۍ هم کېښودې او پتنوس مې د کوچني ورور په لاس د میلمنو کوټې ته ورولېږه. زه په دالان کې له مور سره کېناستم. هغې په دیګي کې پیاز راکول. ویل یې چې غوړي او بوره خلاص شوي. څه نوره سودا هم په کار ده. خو ما د لارې د بندېدا خبره رامنځته کړه او ومې ویل چې واوره ډېره ده، بازار ته تګ نه کېږي. ښه به دا وي چې د اوس لپاره دا شیان له کوم ګاونډي نه په پور واخلئ. بله چاره نه وه. هغې زما خبره ومنله. د چای تر ګرمولو وروسته د خپل تره کره ورغلم. د دوی د میلمنو په کوټه کې زما د تره زوی او د کلي 5-6 ځوانان سره راټول وو او ټیکه یعنې د قیتو یو ډول لوبه یې کوله. ځکه واوره ډېره وه، هېڅوک هم له کوره نه شوی وتلی او ځوانانو به خپل ډېر وخت په قیتو او بنډارونو تېراوه. ما ته هم وار راورسېد، خو لا مې قیتې په لاس کې نه وې سره جوړې کړې چې د تره ټوخی مې واورېد. هغه سپین ږیری و. قیتې د شیطان کار ګاڼه او بدې ورنه راتلل. ځکه مو قیتې په بیړه سره راټولې او تر توشکو مو لاندې کړې.
تره مې کوټې ته راغی او کېناست. د مسافر پوښتنه یې رانه وکړه. بیا یې یو بل ځوان ته مخ ور واړوه. هغه یې ګرم کړ چې جومات ته نه راځي او په لمانځه کې خوند نشته. بیا د عبادت د ارزښت په اړه وغږېد. پر یوه لمانځه یې مخ ته جنتونه راته کېښودل او د لمانځه د قضا سزا یې د دوزخ په اور کې 80,000 غوټې یادې کړې. تره مې ملا نه و، خو د فقې بوستان او ګلستان پاڼې یې کتلې وې او د کلي د جومات د ملا په غیابت کې به په ده پسې قد قامت ویل کېده. دی 1.5 ساعت د جنت او دوزخ پر درجو وغږېد او بیا ولاړ. د تره له وتو سره بیرته د قیتو میدان سور ونیو، خو ما ډېر ژر لوبه بایلوده او له خونې نه ووتم. د خپل کور د میلمنو د کوټې تر مخ مې ناڅاپي ښۍ پښه وښویېده او د شا پر تخته ولوېدم. لومړی مې د ورسۍ د پلې د خلاصېدو غږ او ورپسې مې د کوچني ورور خندا واورېده. سر مې پورته کړ. ورور مې د ورسۍ له پلې سره رایستلی و او خولې له خندا نه سره ټولېده. د هغه تر څنګ بوډا هم په یوه سترګه راته کتل. خوله یې ویړه وه، خو د خندا غږ یې نه راته. ولاړ شوم. په جامو پورې نښتې واوره مې وڅنډل او کوټې ته ورغلم. ورور مې خندل. بوډا هم وازه خوله نیولې وه او سترګه یې د کوکۍ غوندې ځلېده. ورور مې په خوند وویل، لالا ښه درب خو دې وخوړ. ما په خندا خپل ښوی بوټونه ملامت کړل. بیا ورمخته شوم. د ورسۍ پله مې وتړل او د بخارۍ تر څنګ کېناستم. ورور ته مې د چایو د راوړلو وویل. هغه له کوټې ووت. بوډا وویل، بچیه کوم کلي ته به منډ نه وي تللی؟ د هغه دې خبرې وپوهولم چې سړی کوم ځانګړي ځای ته د تګ نیت نه لري، بلکې بې هدفه پر جوماتونو ګرځي او خپل شپې سبا کوي. تر خولې مې ووتل، کاکا یو پوښتنه درنه وکم؟ ولې نه، 2 پوښتنې خو وکه. ومې ویل، کور څوک خپل پردی لري که نه؟ سر یې وځړېد. ما وویل، خوا مه بدوه، که دې زړه نه وي څه مه وایه، خو د اوس لپاره دا ځای درته ښه دی. یو سوړه سویله یې وویست. څه درته ووایم، هم یې لرم او هم یې نه لرم. ومې ویل، پوه نه شوم، خو ستا له بېګانیو خبرو معلومیږي چې واده دې کړی. بوډا سر جګ کړ. په سترګه کې یې اوښکې رغړېدې. سپږمې یې سره ورغلې. پزه یې پورته کش کړه او شونډې یې وخوځېدې. او زویه، هماغه د خدای داد لور مې وکړه. دا یې وویل او بیرته غلی شو. مخکې تر دې چې پر خپله خبره غور وکړم، له خولې نه مې ووتل، کېدی شي چې د خپل ژوند کیسه راته تېره کړي. پر شونډه یې یوه ترخه مسکا وغځېده او ورو یې وویل، څه ګټه به درته وکړي؟ سپینه خبره مې ورته وکړه. داسې ښکاري چې ډېر غمونه دې تر شا پرېښي دي. غواړم ستا د ژوند په راز پوه شم. بیا یې سر وځړېد. ما وویل، خیر ته مجبوره نه یې چې د خپل کور خبرې او پردي ته وکړې. ما وبخه. له دې سره ولاړ شوم، خو بوډا تر پایڅې ونیوم او ورو یې وویل، کښېنه زویه، ته زما د لمسي پر ځای یې. ما هم پلتۍ ووهلې او بوډا پر خبرو راغی. زما واده د بدۍ واده و، نه ډول و او نه هم ورا. بس د کلي 2-3 سپین سرې ورغلې او د خدای داد لور یې راخوندي کړه. ماښام مې د کلي ملا او 1-2 کسه سپین ږیري راوبلل. ډوډۍ مې وخوړه او د نکاح پر وخت مې میره کوټې ته راننوته. سترګې سرې وې او په چغو یې پیغورونه راکول چې د پلار قاتل دې د یوې مردارې لپاره وباښه. هغې ژړل، سپکې سپورې ویلې او غږ یې ناوې هم اورېده، ځکه موږ 2 کوټې درلودې چې یوازې یو دالان یعنې د اور ځای سره بیلې کړې وې، او ناوې د کلي له یوې زړې ښځې سره په 2مه کوټه کې ناسته وه. میرې مې هماغسې په ژړا کې پیغورونه راکول، خو زما سر ځړېدلی و او هیڅ مې هم نشو ویلی. اخر د کلي یو بوډا مخ پرې راواړو او په خوشکې ورته وویل، بس که نور، مالک څه ګرم دی، دا د جرګې پرېکړه وه. بیا د کلي ملا په نرم غږ وویل، خورې مالک هغه څه وکړل چې د خدای خوښه ده، په بدۍ څه نه جوړیږي. له دې سره میره له کوټې ووته، خو د کوټې تر مخ له چوترې نه یې د ژړا غږ راته. د نکاح پر وخت نه د ځوانانو ټوکې ټکالې وې او نه هم د پیغلو د سندرو غږ. بس ما یو سپینږیری خپل وکیل ونیو او نجلۍ ته هم ملا له دالانه 3 ځله غږ ور وکړ چې نکاح دې قبوله ده. کله چې نجلۍ څه ونه ویل، ملا پټه خوله اقرار وګڼه او نکاح یې وتړل شوه. شیبه وروسته میلمانه له کوټې ووتل او زه یوازې پاتې شوم. بیا د کوټې کوچنۍ درېڅه د لاټین رڼا روښانه کړه او بیا مې ورسره د ګاونډۍ سپین سري غږ واورېد چې په چوتره کې زما میرې ته د صبر غوښتنه کوله. وروسته رڼا ورو ورو کمزورې کېده او پوهېدم چې بوډۍ خپل کور ته روانه ده. زه هم ولاړ شوم، د باندې ووتم. میره مې په چوتره کې ناسته وه، خو څه یې نه ویل. د انګړ دروازه مې خلاصه کړه او په توره شپه کې د کاریز د دنې یعنې خولې خواته روان شوم. دنه کور ته نږدې وه. کله چې مې په اوبو کې لاسونه ډوب کړل، ستورو ټال وخوړ او ړنګ شول. تر اوداسه وروسته بیرته کور ته راغلم. میره په چوتره کې نه وه او د پیالې له کړپ نه وپوهېدم چې کوټې ته تللې ده. دالان ته ورننوتم. د خپلې کوټې وروته مې لاس ور وغځاوه، خو ګوتې مې په هوا کې سر راټولې شوې او هلته د اور په ځای کې کېناستم. زړه مې دربېده او پر تندي مې خوله راماته وه، ځکه زه په خپل 22 کلن ژوند کې په لومړي ځل یوې نجلۍ ته ورتلم.
پوهېدم چې ما له هغې سره شرعي نکاح تړلې وه، خو بیا مې هم له شرمه پښې نه پرېوتلې. یوه شېبه همداسې غلی ناست وم، بیا مې زړه ته پړې ور واچول او د کوټې دروازه مې خلاصه کړه. په تور ټیکري کې پټه یوه نجلۍ په کونج کې ناسته وه، سر یې په زنګنو ایښی و او په ټیټ غږ یې ژړل. په بیړه مې څادر اوار کړ او پر مانځه ودرېدم. ما به تل خپل مانځه ته پام کاوه، خو دا ځل مې په 9 رکعتونو کې 3 ځلې د سهوي سجده وکړه. تر دعا وروسته مې مغزی کوږ کړ. نجلۍ د پخوا په څېر ناسته وه او ورو ورو سونګېده. ځان ته مې کاوړ راغی او په لومړي ځل مې له ځانه ورټ یعنې کرکه وشوه، ځکه ما تر اوسه یوازې د خپلې خوښې په اړه فکر کړی و. زما په زړه کې دا نه و راتېر شوي چې هغه به څومره هیلې او ارمانونه لري. د نجلۍ له زنګانه پر زړېدلي لاس د نکریزو د رنګ پر ځای وچ اوړه سریښ و او سپینه پښه یې له یوې سپخېدلې یا شلېدلې خیرنې ګلابي رنګې پایڅې نه راوتلې وه. په ټیکري پورې د بوسو څو خلې نښتې وه او ما ته داسې وایسېده لکه د کور له کاره چې یې راولاړه کړې وي. د هغې پر تن د ناویتوب هیڅ نښه نه ښکارېده. څو شېبې همداسې په چورت کې ډوب وم. زړه مې نیولی و او د هغې هرې سونګېدا زما په زړه کې لارې جوړولې، خو بله چاره نه وه. اوس زه او هغه میړه او ښځه و او ما باید د هغې اوښکې ورپاکې کړې وای. سل زړونه مې سره یو ځای کړل او ورو مې وویل ژړا کومه ګټه نه لري، بس نو له خپله قسمته یې وګڼه. خو نجلۍ هیڅ ډول غبرګون ونه ښود. د پخوا په څېر سر پر زنګنو ایښی و او هماغسې یې ژړل. ما هم نور څه پر خوله رانه وړل. بالښت ته مې ډډه ووهل او د لاټین په ژېړه رڼا کې مې چت ته وکتل. د تورو لرګیو له پاسه تر پرتو لښتو لوټې راوتلې وې او په یوه چوله کې د څرمښکۍ لکۍ ښکارېده. د جامو ښورېدا مې تر غوږ شوه. نجلۍ ته مې وکتل، خپلې ښۍ پښه یې وغځوله، خو بیرته یې ژر ور ټوله کړه او د پخوا غوندې کېناسته. پوه شوم چې له ډېره وخته همداسې ناسته ده او پښې یې وچې شوي دي. په خندا مې وویل ارامه کېنه، زه نه درته ګورم. له دې سره مې څنګ بدل کړ او مخ مې دروازې ته واړاوه، خو د دروازې تر څنګ مې د ښوروا پر لندې ډوډۍ سترګې ولګېدې چې یوه بوټۍ غوښه یې هم پر سر پرته وه او هیڅ ګوله نه وه ورنه پورته شوې. ولاړ شوم. کاسه او دسترخوان مې د نجلۍ تر مخ کېښود. څراغ مې هم ورنږدې کړ. ورو مې وویل ګوره له خپل ځان سره ظلم مه کوه، خیر دی که لنده ډوډۍ سړه شوې ده دا غوښه خو در واخله. خو هغه لکه بوت داسې ناسته وه. دا ځل یو څه کاوړ راغی او په خوشکه مې وویل اوس بله چاره نه لرې، که خوشحاله یې که خفه زما سره به ژوند کوې. په دې خبره د هغې ښی لړزان د لاس له زنګانه وښویېد. کاسې ته یې ور ټیټ شو او د لندې ډوډۍ یوه کوچنۍ ګوله یې ور پورته کړه. ما یوازې لنډه زنه ولیده چې د ډوډۍ په ژدولو ښورېده، ځکه پر څېره یې ټیکری راځوړند او ان خوله یې هم پټه وه. پوه شوم چې هغې له ویرې کاسې ته لاس ور وغځاوه، ځکه مې خپل غږ بیرته پوست کړ. ګوره پخوا به دونڅه نه جوړېږي، نه به زه خوند در کوم او نه هم زما میره او دا کور، خو اوس خدای سره وروستی یو، چاره څه ده؟ دا مې وویل او په دې هیله چې نجلۍ به ډاډه زړه ډوډۍ وخوري بیرته پر خپل ځای پرېوتم او څادر مې په سترګو راکش کړ. چوپه چوپتیا شوه او زه وپوهېدم چې نجلۍ له ډوډۍ نه لاس نیولی دی. دا ځل مې خپل ځان پرې پوه نه کړ او هغه مې پر خپل حال پرېښوده. ښه شېبه ووته او بیا مې د نجلۍ د پښو ښکالو تر غوږ شوه. هغه زما تر څنګ تېره شوه او وپوهېدم چې کاسه او دسترخوان یې پر خپل پخواني ځای کېښودل. بیا یو سیوری را باندې راغی. زما تر څنګ تړلې بستره خلاصه شوه او ورسره مې پښو ته نږدې پر غولې د توشکې د لوېدو غږ واورېد. څادر مې چوله کړ. د نجلۍ راته شا وه، خو له لوڅ غوږ او پیچلو ویښتو نه یې وپوهېدم چې ټیکری یې پورته کړی دی. په خندا مې وویل هغه بله توشکه هم در واخله. په چټکۍ سره یې راوکتل. ما یې په شونډو کې خندا ولیده او په هماغه چټکۍ یې مخ رانه واړاوه. یو ټکی یې له خولې راووت. اکربه. اکرب موږ بې موره ته وایو، خو د هغې له خولې خوږ را باندې ولګېد. هغې توشکې ته بالښت کېښود، بړستن یې سمه کړه، ټیکری یې پر خپل مخ راکش کړ او بیرته پر خپل ځای کېناسته. ما هم پلتۍ ووهلې او په خندا مې وویل که مې خدای غلط نه کړي لکه چې لیونۍ مې په نصیب شوه. هغې سر پورته کړ او ما یې لاندینۍ ډکه سره شونډه ولیده چې د لاټین رڼا نرۍ لیکه پکې جوړه کړې وه. ومې خندل. ګوره زه خو څه پردی نه یم چې مخ دې رانه پټ کړ. هغې څه ونه ویل. ما ځان خواشینی ونیو او په خوابدي غږ مې وویل او رښتیا هیر مې و چا راته ویل چې په سترګه کې دې ګل دی. نجلۍ بیا هم کوم غبرګون ونه ښود او ما هماغسې په خواشینۍ زیاته کړه. ځه قسمت به مې همداسې وي. شونډې یې وخوځېدې او په یو داسې غږ چې د ټوکې بوی ورنته ویې ویل اکربه تر تا خو ښه یم. په بیړه مې ورغبرګه کړه. زړه ته مې نه لوېږي. نجلۍ څه ونه ویل. ما زیاته کړه پزه به دې هم کږه وي. ویې خندل. ورو یې پر خپله ککرۍ لاس تېر کړ. مخ یې تر تندي پورې لوڅ شو، خو سر یې ځوړند نیولی و او د تار تار بڼو
اوږده سیوري د سپینو بغورو پر پاسنۍ برخه ښکارېدل. په خندا یې وویل نو زه دومره بدرنګه یم چې راته ګورې لا نه؟ یو نظر یې راته وکتل. پر دواړو بغورو یې اوښکې لیکې جوړې کړې وې او په سرو سترګو یې شرم او معصومیت پروت و. ما لا هغې ته سم نه و کتلی چې بیرته یې سر وځړېد. ورو مې وویل زه ډېر ظالم یم. شونډې یې وخوځېدې. نه نو مخ ته دې یو دوې لپې اوبه ور واچوه. خواشیني ښه نه ښکاري. نجلۍ ورو ولاړه شوه او له کوټې ووته. کله چې بیرته د څراغ رڼا پرې ولګېده نو مخ یې لوند و. زه خپلې بسترې ته ور وښوېدم خو نجلۍ د کوټې په بل سر کې ځان ته ځای جوړ کړ. په خندا مې وویل یوه شپه خو نه ده، سبا به څه کوې؟ هغې یوازې وخندل او پرته له دې چې ټیکری له سره لرې کړي بړستن یې پر ځان ورکش کړه. ما هم یو څه شیبه د شغالانو انګولا ته غوږ نیولی و. بیا مې د څراغ پلته ټیټه کړه او په داسې حال کې چې زړه مې دربېده او ټټر مې په خولو لوند و د هغې په بړستن ورننوتم. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل پر خړو شونډو یوه نرۍ مسکا پرته وه او په سترګه کې چې دروازې ته یې وچه نیولې وه یوه مرموزه ځلا ښکارېده. ورو یې وویل لکه چې چای راوړ. د رښتیا ویل له دهلیز نه د پیالو د رېږدېدا غږ راته. بیا دروازه خلاصه شوه او ورور مې چې په یو لاس کې پتنوس او په بل کې چایجوش نیولی و کوټې ته راننوت. دواړه یې پر غولي کېښودل او منډه یې واخیسته. په غوسه مې پسې غږ کړ سړی نه یې؟ د په داسې حال کې چې بوټونه یې په پښو کول په لوړ غږ وویل لالا پر دام مې مرغۍ راټولې وې. له دې سره یې له ورونه درب وایست. ما سر وخوځاوه. بوډا وویل د څه شي دام؟ ومې خندل. هیڅ. سهار یې یو دوه ګامه ځمکه توره کړې وه. بس غلبیل ته لښته ودروي، تر لاندې یو څو دانې غنم واچوي او چې کله خړې مرغۍ دانو ته ورنږدې شي نو له ورسۍ نه په لښته پورې تړلی تار ورکش کړي. بوډا وخندل. ما له چایو 2 پیالې ډکې کړې او په خندا مې وویل ښه کیسه دې کوله. شونډې یې وخوځېدې. سهار د میرې په تېره غږ له خوبه را بیدار شوم. هغې چغې وهلې له غړې پمنې د خوني لورې اوس مې پر سترګو هم را ننوځي. له دې سره زما د کوټې دروازه خلاصه شوه. نجلۍ په ډکو سترګو کوټې ته راننوته او ورته نږدې سر په زنګانو ولګاوه. زړه مې درد وکړ. ولاړ شوم او د هغې تر څنګ کېناستم. ورو مې وویل ګوره ته باید غټ زړه ولرې. هغې سر هس کړ. شونډې یې سره سریښ وې خو له سترګو نه یې اوښکو منډې وهلې. ما خو له خبرو ته جوړوله چې د کوټې تر مخ مې د چایجوش د رغړېدو غږ واورېد. د دریڅې پرده مې چوله کړه. یو تور چایجوش په چوتره کې ړنګ پروت و او له لندې ځمکې نه تاو پورته کېده. پرده مې پرېښوده. نجلۍ ته مې مخ ور واړاوه. ګوره میره مې خو د هغې ژړا زما په خوله کې خبره وچه کړه. سر یې زما پر ښۍ اوږه کېښود او د ماشومانو غوندې په چیغو چیغو وشړل. وروسته یې په ژړا کې وویل ابوی نه ده ګرمه د هغې د زړه پرار یعنې ټپلا نه دی ورغلی خو ما سپین سترګي وکړه او چای مې ور وړ. زه سپېره باید دومره ژر نه وای ورسره مخامخ شوي. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. د هغې پر سر مې لاس کېښود او ومې ویل ته سپېره نه یې زما زړه یې زړه. له دې سره یې سر پورته کړ او زما پر کیڼه اوږه یې ګوتې ټینګې کړې. هغې ورو ورو ژړل او ما هم پرېښوده چې زړه یې تش شي. کله چې ژړا سلګیو ته ځای پرېښود نو په خندا مې وویل شیرینو خو ما دومره کمزوري نه بلله. سر یې پورته کړ. په څېره کې ژړا او مسکا ګډه ښکارېده. تر یوې سلګۍ وروسته یې وویل اکربه زما نوم دې له کومه زده کو؟ ومې خندل ځکه چې شیرینه شیرینو وي. شونډې یې مسکی شوې. ما وویل زما لپاره چای نه راوړي؟ ویې خندل خو ته به هم چای جوشه له ځمکې وولې. په چټکۍ سره مې لاس ور وغځاوه. تر پزې مې ونیوله او په خندا مې وویل نه زه به دې وخورم. په خندا ولاړه شوه. ټیکری پر مخ کش کړ او له کوټې ووته. زه هم انګړ ته لاړم. له څانه مې اوبه راویستې. مخ مې پرېمینځه او کله چې بیرته په کوټه ننوتم د دریڅې پرده پورته شوې وه. پر دسترخوان چای او ډوډۍ پراته وه او شیرینو هم بړستنې په بغبند کې تړلې. پیاله مې راپورته کړه. هغې ته مې وکتل. خړه پړه ښکارېده. په ډکه خوله مې وویل نن به یو 2 کمیسه درته راوړم. ویې خندل نه په همدې کې به ګزاره وکم. خو هغه په یو جوړ جامو راغلی وه او جامو ته یې ضرورت درلود. ومې ویل په یو جوړ جامو کې ګزاره نه کېږي. دا راته ووایه چې څه ډول رنګ دې خوښ دی؟ هر رنګ چې ستا پر زړه برابر وي. یوه شیبه غلی شوه او بیا یې وویل خو په دې شرط. خندا راغله. کوم شرط؟ دا چې ابوی یې ونه ویني. خندا مې زور ونیو. لیونی نو څه وخت به یې اغوندې؟ په شرمېدلې غږ یې وویل ماخوستن ماخوستن. ما وخندل. د چایو تشه پیاله مې پر دسترخوان کېښود او ولاړ شوم. شونډې یې وخوځېدې. چیرته؟ ومې ویل یو ځل له میراو نه د اوبو د وار پوښتنه کوم. بیا له هغه ځایه بازار ته ځم. بل څه خو به دې نه وي په کار. هغې راته وکتل او ځواب پر ځای په شرمېدلي غږ وویل اکربه
له دې سره رامخته شوه. زما پر ږیره لاس تیر کړ او کله چې مې د هغې ګوتو ته وکتل نو په سپینو ګوتو پورې یې 2-3 تاره اوږده پیچلي ویښته ځړېدل. بوډا غلی شو، تشه پیاله یې د ډکولو لپاره رامخته کړه او بیرته په خبرو راغی. زویه، څه درته ووایم، ما د لومړي ځل لپاره خوشحالي موندلې وه او له ژوند نه مې خوند اخیست. د ورځې ټوله ستړیا به مې د شیرینو په لیدو له یاده وته. هغه هم ورو ورو را سره روږدېده او پوهېده چې پر ما ګرانه ده. جامې مې پاکې شوې، خوراک مې سم شو، له هغې سره مې خوله په خندا روږدې شوه او ژوند ته مې په مینه کتل. خو د میرې وینه نه ورټېد، خو د میرې وینه نه ورګډېده. په مازې خبره به یې سپکې سپورې ورته ویلې او تل به یې له څڼو نیولې وه. خو دې به هېڅکله ما ته څه نه ویل. ټوله ورځ به د کور په کار اخته وه. لاسونه به یې د لوښو په مینځلو غوړ وه او پزه به یې د نغري ایرو توره کړې وه. خو ماښام به له ما سره په پاکو جامو او پرېولې مخ ناسته وه. شیرینو خوشحاله ښکارېده. هېڅکله به یې زما تر مخ د خپل پلار کور نه یاداوه. خو د شپې به یې په خوب کې له مور او وروڼو سره خبرې کولې. 1-2 ځله مې وریاده کړه چې د خپلې ناروغې مور پوښتنې ته ورشي. دې به نن سبا راته کول، خو بیا وپوهېدم چې میره اجازه نه ورکوي. آخر د واده په 3مه میاشت د خپلې مور په مرګ د پلار کور ته لاړه. 10 ورځې یې تېرې کړې او کله چې بیرته راغله رنګ یې ژیړ ښکارېده. میرې به سپکوله، پوچ او پاش به یې ورته ویل، خو دې به هېڅکله پر خوله نه راته راوړل. میرې ته به یې ابۍ ویل او د هغې له ناروا سره سره به یې تل ښه خوله ورنه وهله. خو کله کله به یې ډېره سخته پرې راغله نو د ژړا لپاره به یې کوم ځای پسې غوښت. بوډا یوه شېبه غلی شو. ما ته یې وکتل او بیرته یې شونډې وخوځېدې. یوه غرمه له کاره ستړی کور ته راغلم. وار له واره مې په چوتره کې له غوښو ډک غاب ته نږدې پر خړ پوټي د وینو داره تر سترګو شوه. بیا د وینو لیکه په څاڅکو بدله شوې وه او کله چې دالان ته ورننوتم زړه مې ولړزېد. د شیرینو مټ یوه خوا کمیس او د ټیکري پیڅکه په وینو سره وه او میرې مې د هغې د مټ په پرار سوځېدلې ټوټه یې ښوده. د میرې چې کله سترګې را باندې ولګېدې نو تلولۍ غوندې شوه. زما خو شیرینو په خوله کې ورولوېده او په بیړه یې وویل. غوښه مې وړه کوله چې چاړه خطا وته. له دې سره مې میره په ژړا له دالانه ووته. په بیړه د شیرینو تر څنګ کېناستم. د وینې د تم کېدو لپاره مې د ټپ تر پورتني برخې ګوتې را وګرځولې. په بل لاس مې له جیبه دسمال راویست او نیولی ځای مې ټینګ پرې وتاړه. هغې ته مې وکتل. سترګې له اوښکو ډکې وې او کله کله به یې په تندي کې د درد له لاسه ګونځې جوړېدلې. د هغې له نیولې څېرې نه پوهېدم چې د ډېرې وینې د بهېدو له امله یې زړه کمزوري کوي. ځکه مې تر مټ ونیوله او په کوټه کې مې پړستن ورباندې وواره کړه. هغه وخت زموږ په ټوله ولسوالۍ کې ډاکټر نه و، ځکه نو د کلي ملا ته چې د ډاکټرۍ په کارونو کې هم ګوتې وهلې ورغلم. هغه په اوکلۍ یعنې هاون کې 2-3 ډوله بوټي سره وټکول. بیا یې له یو رنګ سپینو پوډرو سره چې د ده په وینا د چرګ مخه یې نیوله ګډ کړله او رایاده یې کړه چې پر ټپ یې وتړه. کله چې بیرته کور ته راغلم نو میره د شیرینو تر څنګ ناسته وه او هغې ته یې د بورې شربت جوړاوه. زما په ورتلو میره ولاړه شوه او له کوټې ووته. په حیرانتیا مې شیرینو ته مخ ور واړاوه. د ابۍ پر زړه نن څنګه د رحم اوبه تویې شوي دي؟ هغې څه ونه ویل. ما پر ټپ تړلی دسمال خلاص کړ او په داسې حال کې چې پر پرار یعنې ټپ مې راوړي دارو ایښودل ورو مې وویل. څه کیسه وه؟ شیرینو ته لولۍ غوندې شوه. هېڅ. ومې ویل. ابۍ ولې د چاړې وار در باندې وکړ؟ په وارخطا یې وویل. ما خپل لاس په خبره کې ور ولوېدم. ګوره، که چاړه ستا له لاسه خطا شوې وای نو پر ګوته ورغوي او یا به دې په د لاس پر شاتنۍ برخه لګېدلې وای. مټ دې څنګه ژوبلاوه؟ سر یې وځړېد. ما وویل زړه دې خو درواغ ښه نه دي. هغه هم د ښځې او خاوند ترمنځ. په ژړغوني غږ یې وویل. ابۍ په چوتره کې غوښه میده کوله. کله چې ما ورته وکتل نو ډېره ورسره په تکلیف وه. باید یو چا د غوښې بڅرې ورته نیولې وای. ځکه یې تر څنګ کېناستم او غوښې ته مې لاس ور وغځاوه. خو دې کار هغې ته خوند ورنه کړ. په خوشکه یې پورې وهلم او په لاس کې نیولې تېره چاړۍ زما مټ ته سیخه شوه. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او ویې ویل. زویه، مینه تل میدان وړي. د شیرینو زغم او تر ځان تېرېدنې اخر میره وژړوله. د زړه خیرې یې اوښکو راویستې او د خاوند تر مړینې وروسته یو ځل بیا پر کور زړه ولګېده. نور نو په کور کې د سپکو سپورو پر ځای د خندا او غږ اورېدل کېده. میرې به مې له شیرینو سره د کور په کارونو کې لاس وړ. دواړو به یو ځای ډوډۍ خوړه. کیسې به یې کولې او تر غرمې وروسته به چې کله چوترې سیوری پیدا کړ نو دواړه به په زاړه لیمڅي ناستې وې او ګریوانونه به یې جوړول. ژوند په خوښۍ تېرېده. خو وروسته ما او شیرینو دواړو ته یو اندېښنه راولوېده، ځکه زموږ د واده 3 کاله تېر شوي وو، خو اولاد مو نه کېده. دمونه مو وکړل، تاویزونه مو په غاړو وځړول، پر زیارتونو وګرځېدو، خو د شیرینو لمن زرغونه نه شوه.
اخر چا راته وویل چې د غزني ښار ته یو ډاکټر راغلی، یو ځل هغه ته ورشه. ما هم د هغه خبره ومنله. ډاکټر څه دوا راته ولیکل او څو میاشتې وروسته شیرینو په شرمېدلي غږ راته وویل چې په وجود کې یو بل زړه هم دربیږي. زویه، انسان هغه وخت د سکون احساس کوي چې اروا یې پرې قراره شي. نور مې نو هیڅ غم نه درلود او څه مې چې لرل په هغه خوښ وم. خپل ژوند مې په پاچاهۍ نه ورکاوه او ژوند ته مې په مینه کتل، خو هر څه بدل شول. هر څه آخر نیکمرغۍ مخ رانه وګرځاوه. بوډا غلی شو. ما ورته وکتل، څیره یې خواشینې وه او پزه یې تر پخوا ځړېدلې راته ښکاره شوه. بیرته یې شونډې وخوځېدې او پر خبرو راغی. زویه، یوه شپه مې د شیرینو پر زګیروي سترګې روڼې شوې. څراغ مې ولګاوه او هغې ته مې وکتل. پر سپین تندي څاڅکي څاڅکي خوله پرته وه او په غاښونو یې لاندینۍ شونډه ټینګه کړې وه. هماغسې یې په زګیروي کې وویل، ښه نه یم. ما یې پر تندي لاس کېښود. د څراغ په رڼا کې شونډې خندنۍ شوې، خو ډېر ژر د درد څپه پرې راغله او په زحمت یې وویل، اکرمه، تبه مې ده، ابۍ ته ووایه. وپوهېدم چې خبره څه ده. تر سر ایښې خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه، خو د ولاړېدو پر وخت شیرینو تر مټ ونیولم. هغې ته مې وکتل. سترګې له اوښکو ډکې وې او پر شونډو یې یوه مړاوې مسکا پرته وه. له درد سره یې په شرمېدلي غږ وویل، اکرمه، ته بیا مه راځه، د ابۍ په کوټه کې پرېوځه ښه. یوه شېبه یې تر مټ نیولی وم. په ځیر ځیر یې راته کتل او له یو درد سره یې زما لاس پرېښود. ما پر تندي ښکل کړه او ورو مې وویل، لیونۍ، مه ورخطا کېږه، خدای به هر څه سم کړي. له دې سره مې سترګې له اوښکو ډکې شوې. دالان ته لاړم او په توره شپه کې مې د میرې د کوټې ور وټکاوه. د هغې خوبولی غږ مې واورېد. څوک یې؟ ومې ویل، زه یم، مالک. د اورلګیت د لګېدو سره مې د وره په چاقو کې رڼا ولیده. میرې مې دروازه خلاصه کړه. دا پوهېدلی و چې خبره څه ده، ځکه یې څه ونه ویل. ما لاره ورکړه او هغې زما د کوټې د وره لاس ته لاس ور وغځاوه. زه د میرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او په فکر کې ډوب شوم. ساعت نیم ساعت به وتلی و چې د میرې غږ مې واورېد. هغې ویل چې شاپوګۍ راولم. شاپو زموږ ګاونډۍ وه او د کلي ډېرو ښځو د دې لاس لاندې ماشومان زیږولي وه. ما هم څراغ راواخیست. د باندې وتم او د ګاونډي د انګړ دروازې ته مې ډبره ونیوله. شېبه وروسته مې یو وارخطا نارینه غږ واورېد، څوک یې؟ ځان مې ور وپېژاند. دروازه خلاصه شوه او ګاونډی مې وپوهاوه چې د څه لپاره راغلی یم. هغه کور ته لاړ او شېبه وروسته شاپوګۍ د لاټین په رڼا کې ښکاره شوه چې په کوړ په ملا زما خواته را روانه وه. 3-4 دقیقې وروسته بیرته د میرې په کوټه کې اوږد وغځېدم او بوډۍ زما کوټې ته ورننوته. خو دا ځل مې د چونګښو په کوروډا کې د شیرینو زګیروي او یوه نیمه چیغه هم اورېده. د هغې چیغو زما زړه کې ستنې تېرولې، ځکه مې یو غوږ پر توشکه ولګاوه او پر بل غوږ مې بالښت کېښود. ښه شېبه نوره هم ووته او بیا یو دم کېناستم. په زړه کې مې خوشحالۍ منډه واخیسته او په غوږو مې د یو ماشوم د ژړا تېرې کوکې ننوتې. بې اختیاره مې پر درۍ تندی ولګاوه او د شکر په سجده پرېوتم. خو یو ناڅاپه مې د میرې کوکو په زړه کې غځېدلې خوښۍ بیرته راټوله کړه. زړه مې له خولې راووت او په نیمه شپه کې مې پر تړلې وره منډه ور واخیسته. سر مې پر دړه ولګېده او پر شا تخته پرېوتم. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل، مخ یې د ورسۍ خواته واړوه. ورو یې وویل، لکه چې بیا واوره پیل شوه. غږ یې ژړغونی و او کله مې چې ښیښې ته وکتل، اسمان وریځ و، خو د واورې اورېدل مې ونه لیدل. وروسته مې د بوډا لړزېدلي لاس ته پام شو چې د تندي له خوا یې پر ویښتو تېر کړ. خو زه پوهېدم چې په دې چل یې د لاس په ورغوي خپلې اوښکې پاکې کړې. ساعت ته مې وکتل. د غرمې 12 بجې وې. زړه مې غوښتل چې بوډا نور هم راوغږوم، خو هغه خوابدی و او ښه مې دا وګڼل چې یوه شېبه یوازې پرېږدم. ورو ولاړ شوم. بوډا وویل، څه کوې؟ ډوډۍ راوړم. ځړېدلې شونډې خندا سره ویډې کړې. وږی یې؟ ما وخندل. ما وویل، وخت یې دی. په خندا یې وویل، کښېنه زوروره، اوس دې زما د زړه غوټې راوسپړلې، پرېږده چې یو څه تش شي. ما له خدایه همدا خبره غوښته. پلتۍ مې ووهلې او بوډا هم د خپل ژوند کیسه پسې وغځوله.